زما پښتنو ورونو سلام علیکم. زه نن تاسو سره یو څو خبرې کوم، خو د دې خبرو څه داسې سیاسي تقریر یا سیاسي خبره نه ده، بلکې دا چې دا ستاسو سره په ځینې علمي مسلو باندې خبرې کول دي او ستاسو سطح لږ بره بوتلل دي چې تاسو پوه شئ چې موږ کوم ځای ولاړ یو او موږ څه کوو. خبر دا دی چې ما تاسو ته یو پېره مخکې ویلي چې څومره ته پوهېږي او څومره علم ته لري ته د ځان دپاره کار کوې، دا څومره چې ته نه پوهېږي دا بیا د بل لپاره کار کوې. نو زه دا خبرې ته راځم چې تاسو سره زه یو څه خبرې ډسکس کوم او په هغې سره بحث وکړم. موږ چې تاسو ته کومې خبرې کړې وي د مخکې نه شروع کې موږ دا تحریک یا د جدوجهد یا د مبارزه چې موږ شروع کولی دا موږ داسې نه شروع کړې چې لګین یو سیاسي پارټي و یو سیاسي ګوند و. دلته دنیا خلک ناست دي، په سیاسي ګوندونو کې هم ناست دي او په سیاسي پارټو کې هم ناست دي، خو داسې کوم آغاز نه دی کړی. موږ د یو علمي او د تحقیقاتي سوچ په بنیاد باندې دا خبره چې کوم دی نو روانه کړې ده. په شروع کې د 2012 نه زما وروسته چې تاسو لیکلو ګورئ د ټولو کې ما په دې خبرو باندې بحث کړی دی چې دا دور د قومي او تاریخي ریاستونو دی. دا دور د قومي او د تاریخي ریاستونو دی. دا دور د مذهبي او د مذهبي نفرت د ریاستونو نه دی. دا خبره چې کوم دی نو ما کړې وه، زه بیا دا خبره چې کوم دی تاسو سره دغه کومه. دا زه په دې دا وایم چې څومره ته پوهېږي او ځان دپاره کار څومره ته نه پوهېږي چې تاسو کم از کم پوه شئ چې موږ کوو څه او موږ په صحیح سمت کې روان یو که نه موږ هسې هوا کې چې کوم دی نو مطلب لامبو. داسې نه ده. زمونږ د دې بحث او زمونږ د دې سوچ او فکر چې بنیادونه شته، موږ د بنیادونو په اساس باندې روان یو. ښه موږ تاریخ لرو او موږ چې کوم دی د هغه تاریخ په رڼا کې دا خبرې او دې تجزیاتو ته راغلي او دا کنکلوژن دي او دا نتیجه ګیرۍ دي. لہذا موږ دا خبره کړې وه چې دا دور د قومي او د ملي او تاریخي ریاستونو دی. ښه اوس دې ته راځو چې دا ملي قومي او تاریخي ریاستونه دا ولې د مذهبي ریاستونو نه فرق لري؟ په دې او پای کې څه فرق دی؟ یو خو داسې ده چې نن دور کې مذهبي ریاست چې کوم دی، مذهبي ریاست دا یا دینی یا مذهبي ریاست چې د دې بنیاد چې کوم دی هغه هیڅکله په ارام نشي کېناستی، هغه به همیشه د اور باعث ګرځي. هغه به نن په یو مذهب حمله کوي، سبا په بل مذهب حمله کوي. نن به یو مذهب ته پتون وي، سبا بل مذهب ته پتون وي. کله به یو ته وي زما مذهب صحیح دی، کله بل ته وي زما مذهب صحیح دی، ستا غلط دی. دا یو اور دی، پوه شئ که نه. ښه دوی مذهب استعمالوي او د مذهب په بنیاد باندې ما او تا خوري. مونږ ورته وایو چې مونږ مذهب نه استعمالو، خو مونږ د پنجابي حق پنجابي ته پرېږدو او د پښتون حق پښتون ته پرېږدو او د بلوچ حق بلوچ ته پرېږدو. دغه زمونږ سټینډ دی او دغه زمونږ خبره ده او په دغه مونږ ولاړ یو. اوس خبره دا ده چې په دنیا کې دا قومي او ملي ریاستونه ولې مثبت دي او دا ولې ترقي کولی شي؟ ځکه چې قومي او ملي ریاست د چا نه خپل شناخت نه اخلي. ته چې یو کار کوې یا یو سړی یو کار کوي، هر ځای کې چې کار کوي، ګوره یو قسم چې کوم دی هسې دغه دپاره کارونه نه کوي د خدای لپاره، پوه شي چې نوم یې نه وي، شناخت یې نه جوړېږي، تاریخ یې پرې نه جوړېږي، پوه شي هېڅکله نه قام او نه یو انسان. یو سړی چې کار کوي اوله کار کوي چې د هغه د قام او د هغه شناخت پکې پیدا کېږي، نو هغه به پوره پوټنشل سره د پوره قوتونو سره کار کوي او خدمت به کوي چې د خپل قوم او د خپل ځان خدمت وکړي شي. خو بل ریاست دی چې هغه چې کوم دی شناخت ستا نه اخلي، ستا شناخت تباه کوي، ستا شناخت بربادوي او ستا شناخت د خپو لاندې کوي. نو هغه ریاست هېڅکله دا نشي کولی چې هغه چې کوم دی هغه شان پوټنشل پیدا کړي کوم چې د یو قومي او ملي ریاست په دغه کې وي. لکه جرمن قوم، انګریز قوم، فرنچ قوم، هغوی د خپل ځمکې خپل وطن خپل قومونو لپاره لګیا دي او هغه شانتې خپل نومونه او شناخت د هغوی قوت ورکوي. هغه قوت د هغوی د ځمکې، د هغوی د اوبو، د هغوی د نیرونو، د هغوی د سمندرونو، د هغوی د غرونو قوت دی. دغه ټول د هغوی د سندرو او د هغوی د موسیقۍ
او د هغې د ټول د ژوند متعلق چې کوم تصور دی دغه ټول قوت چې کوم دی نو هغه ته راځي او د کې دا پوټنشل پیدا کوي چې دنیا تسخیر کی او هغه کې تخلیق وکړي او د خپل قوم خدمت وکړي. ښه اوس دا ده چې دا اوس خبره ده. موږ بار دا خبره کوو چې ګوره موږ غلطي خبرې نه کوو. موږ نه پنجابي خورو خو پنجابي ته وو چې زه دله نه در کوم زما حق زما دی دا به زه خورم ته بیا نه خورې. ماله به داسې ازادي راکړې څنګه چې ستا سره ده. او زه خپل شناخت غواړم ځکه چې زه خپل شناخت ولرم زه به د خپل قوم د غرور او داغه د پرمختګ او داغه د ښکلا او داغه د ترقۍ لپاره به زه چې کوم دی خپل ټول ایفرټس او محنتونه ږدم چې هغه روان دي لاړ شي دنیا کې ښکاره شي د پښتون په حیث د پښتون قام په حیث او د یو فرد او یو نفر په حیث چې هغه د پښتون په جامعه کې هغه هر مذهب سره تعلق ساتي. هم هندو هم کېدی شي هغه سیک هم کېدی شي مسلمان هم کېدی شي خو دغه شیان به وي. زه بخښنه غواړم په دې منځ کې چې کوم دی نو ما ته ټلیفون دغه وکړو چې دغه چارج ختمي. نو داسې ده چې دغه خبرې دي موږ مثبتې خبرې کوو او دا مثبتې خبرې چې دا زموږ د دغه فلسفي او د دغه نظریاتو نه راوځي. دا داسې نه چې دا د هوا نه راځي. دا چې موږ کوم ټینډنسي یا کوم سیاست یا کوم سمت وړاندې بیو دا دغه نه راځي. نن په باجوړ ډېرې منډې وي کله به یو غر ته ټوپ وي کله بل غر ته ټوپ وي. دې چې څومره ټوپونه ووي که نه هغه عمره چې کوم دی دته نورم نقصان رسي. دې به کله وي پښتونخوا زما ده کله به هغه دکې جنډه خېږي کله بل دی. دې چې څومره دا لوبې کوي هغه عمره دکه دې د سمت غلط دی. دې مثبت طرف ته روان دی. دله پکار چې په خپل سیالکوټ ګجرات او ملتان کې کینی دغه وطن دی او د هغې حفاظت وکړي او نورو ته خپل حقوق ورکړي. دغه لار ده. لہذا موږ دا خبره کوو چې زما پښتون ورو پر امید اوسئ هیڅ قسمه شک و شبهات په دې کې پیدا نه کړئ په خپلو ذهنونو کې چې تاسو به خپل حقوق ونه ګټئ. ستاسو په ذهنونو کې په ټول تاریخ کې دا کمزوري اچولې شوې ده. د هغې وجه دا ده چې ټول سیاست غیر علمي و. موږ تاسو سره دا خبرې په دې ډسټریبیوټ کوو تاسو سره تقسیموو چې تاسو په دې پوه شئ چې ستاسو په جامعه کې با علمه او پوهه خلک اوس شته دي چې ستاسو سره خبرې وکړي او تاسو ته چې کوم دی پرمختګ درکړي او تاسو په دې خبرو پوه شئ چې موږ کم خوا روان یو. نو موږ رڼا ته روان یو. دا د افغانستان او د هندوستان او د داسې د ملي او د تاریخي ریاستونو دور دی. لہذا دغه خلک چې منډې وي ای به ځان ته نقصان رسي. خو چې موږ کله تکل کوو موږ منډې وو نو تاسو خو پوهېږئ چې زموږ کار خو مثبت دی. موږ خو د رڼا کار کوو موږ خو د ترقۍ کار کوو. موږ خو چاله ورکوو نه خو بل ته ویو ستا نه نه اخلم خو تا هم نه پرېږدم چې زما نه واخلي. دوی خو اسلام کوي او څه کوي؟ دوی خو اسلام کوي تیاره خورئ. دوی خو اسلام خو تام کړئ او مام کړئ. موږ څه کوو؟ موږ وایو ټولو ته تعلیم ورکړئ. دا به زموږ قومي سیاست وي. هر سړی به د تحصیل او د تعلیم هر سړي ته به خپله ژبه داسې خوږئ لکه څنګه چې نورو قومونو ته خپله ژبې خوږې دي. پوه شئ؟ دا زموږ کار دی او په دې خبره ما تاسو سره خبرې کولې چې هیڅ شک ونه کړئ. ګورئ په خپله مبارزه کې دا درته زه وایم د ستاسو د یو خوږ ورور په حیثیت دا خبره کوم چې مخکې ګورئ ځان کې امید پیدا کړئ ځان کې چې کوم دی اعتماد پیدا کړئ او زه ته دا خبره کوم چې میدان به ستاسو وي. وایي د خلک ټوپونه کله به یو ځای ته منډه وي دا ټول په غلطه دي. یو موټر کې چې کلچ خراب وي بریکونه یې خراب وي که ته پکې ډېر ډیزل او دغه واچوې که نه هغه نه چلیږي. پوه د دې کلچونه خراب دي. اوس د دوی چې کوم دي بریکونه مات دي ټول او دوی چې څومره کار کړی تر اوسه پورې د هغې ټول منفي نتایج چې کوم دي منځته راغلل ځکه چې دغه لوبه ټوله غلطه وه. لہذا په ځان کې اعتماد پیدا کړئ. موږ بیا هم دا وایو چې موږ په دې منطقه کې اوسېږو. زه د پنجابي سره سبا ورولي کوم خو په مساوي بنیادونو باندې. زه د پنجابي شخصیت او د هغه شناخت منم خو پنجابي به زما شخصیت او شناخت مني. دې کې څه بدې دي دې کې څه بده خبره ده. لہذا دا خبرې موږ چې کوو په دې باندې ودرېږئ او د دغه دفاع وکړئ. زه ستاسو نو اوس دغه غواړم څومره چې ته پوهېږې هغه ځان دپاره کوې څومره چې ته نه پوهېږې د بل موږ تاسو ته په دې وجه دا شیان په قلاره درکوو چې تاسو په دې پوه شئ. تاسو ته علمي سطح او رڼا چې کوم دی دا تاسو ته میلو شي چې تاسو په خپل کار کې
نورم چې کوم دی وسط پیدا کې، نورم چې کوم دی په ځان کې اعتماد پیدا کې، او نورم روزه شپه یو ځای کې چې د خپلو بچو د راتلونکي نسلونو لپاره یو ښکلی شاندار یو صحیح مستقبل جوړ کړو. د خدای په امان.